الله دې موږ معاف کړي عقیده زموږ ډیره کمزوري شي ده لاړ بشي چرته بلار نشي مالا براشي جو زبدر نه نوم تاسو کوم د مور نوم تاسو وو کوم بیا با خپل لیکلو کوم بیا بدر تویم چل کار در باندې چا کړو تاسو بدر نو کوم خوب کې یریږي ته وای چاو تاسو در نه کوم دادا سيزونه درته مخې ته راځي ته وای چاو او سره با خپل یو ملګری ته ویلی هغه بر عطفونو کې چې مولوی سیوا هغه تا چې مال تعویز را کړو زور سره خشیوم زور سره داسې نه زه خدای ښه کړم زور سره خشوم خو اوس را نه رکشه دي چې دا یو څو ورځې شي دي طبیعت مې بیا خراب دی وروره چې سبا ستا مخکې ورته وایم چې یاره بد دې کړ دی خو دا تاله روکول نه پکار خیر زه دله بل کوم ښه به شي نو ستا به لږ نور یقین په ما راشي څه مې درته هغه بیماریانې وي خپل د تجربې نه چې هغه تا کې وي او په مخه خلکو سره باس را باس نه تجربه هم د سړي وشي ستا نور یقین پوخ شو چې یو خو د هغه علاج شوی دی یو زما بیماریانې هم درته معلومې شي بیا مې دله یقین نور پوخ کو یو مریض یو زنانه ما ته راغله چې زما وړوکې باندې دستونه دي اما 2 کاله هغه ګرځول د هغه علاج نه کېږي اتفاقا ما سره یو کتاب پروت و په هغه کې د دستونو علاج لپاره چې دی نو د الله یو شپږ نومونه ورکړي زه ولګېدم چې ما هغه نه یو 9 نقشونه ولا ولیکل چېرې دا روزانه په نهره باندې یو ورکوه اوس هغې چې دا کار شروع کړه دا سختونه شروع کړو چې وړوکوټې ورو ښه کېدل شروع شو چې ښه کېدل شروع شو چې بیا ما راغله وی چې دومره پرخ کړ دی ما یې تا به ته ورته دومره ورځې نور وخورئ اوس کار د الله او نومونه هم د الله هغه وړوکی الله ښه کړه چې کوم 2 کاله هغې ګرځولې و هغه نه ښه کېده هغه خو ښه شو لاړ اوس چې دی نو تقریبا چې دی عبدالله عمره سړی د کراچۍ کې مزدوري کوي هله د 3 کالو هلک او ښه شو دې کې بیا ډېرې زمانې تېروي څو عمر بعد چېرته بل یو وړوکي په ګېډه باندې داسې درد و چې هغه یو مولي صاحب پسې لاړه او ورته وایي چې پخوا زما هغه فلاني وړوکي په ګېډه کې درد و د کتاب کتلی و نو اوس کتاب کې چېرته لیکو چې د فلاني وړوکي په ګېډه کې به درد راځي او ته به ولې دا سختونه کوي او دی بیا د دې سره صحیح کېږي دا خو د تعویذګرو یو چالاکي که نه تا ته به وایي چې ورېږه زه دا کتاب ګورم نو کتاب کې داسې نه لیکلي چې دا د ممتاز علي به فلانۍ بیمارۍ به د باندې راځي او بیا به دلته یې دا سخت لیکي هلته خو لیکلي چې د دې فلاني بیمارۍ لپاره به یې دا سخت ورکړي اوس دا زما چالاکي ده زه درته وایم چې لږ ورېږه زه کتاب ګورم ها لکه تاله دا چل دی او کتاب مې وکړو تاله دا چل دی ورېږه سخت لکه کومه چې سخت مې ولا وکړو او دی خدای ښه یقین د ده په ما راغی څه مې ورته علامتونه ښودلي او څه مې ورته دا خبره وکړه څه زما هغه ملګري فون وکړو قصې ټولې برابرې شو اوس دا خبره مشهور کړه زه بزرګ یم زه اوس بزرګ یم چې تاسو ټول را باندې راځئ او مطلب دا دی چې علاج دوا نه وړئ بیا د چا په سر شیطان در راولي چا لسې چلو شي چا لسه چو بیا یې وله په زړه کې اچوي چې مولي صاحب ته ځان رسېدلی سړی چې زه بیا ستاسو جوړ پیر نو دا د زمونږ د 2 نمبرۍ پیري